وینو دارولو او وژنو ختمولو خواست راټول شوي چې د عامه تصدۍ د وژل شوي ویاند ضیاءالدین لپاره د انصاف غږ اوچت کړي. دا خوستیان راټول له بېلابېلو ځایونو دي، خو غوښتنه یې یوه ده، وایي وژنې بس کړئ. دا غږ یې پر ټولو غاړو دی. په خپل منځ کې دا ولس د طالب او عسکر پر نه وژني او د ټولو هغو حقونو نه چې دوی په جنګ کې ښکېل دي ولس غږ کوي چې دا وطن سولې ته ضرورت لري، که طالب دی که حکومت دی نور د ولس د خیر لپاره سوله وکړي. دلته له ژوندیو ډېر د مړو حساب کیږي. دا کیسه له سویل ختیځ خوست نه رانیولې تر سویل لویدیځ نیمروزه پورې روانه ده. وایي دا پر ځمکه پراته د کورنۍ غړي دي چې په خاشرود کې د ادعا شوي هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي. د دوی په خبره په دې برید کې 14 کسان چې 9 پکې ښځې او ماشومان دي وژل شوي. نه دلته طالب وجود درلو، نه داعش وجود درلو، نه د القاعده سره روابط درلو. نو موږ دغه حکومت څخه غواړو که داخله دي هم د خدای تعالی سزا ورکړي، خدای دې خراب کړي، که خارجان دي هم دې رب تعالی تباه او برباد کړي. اخر د دې ولس سره څه کېږي؟ د دې ولس سره څه عمل روان دی؟ دا موږ نه پوهېږو چې موږ چېرې ژوند او زندګي وکړو. دلته د دولت د خواڅه بمبارېږو، د طالب د خواڅه تهدیدېږو. دغه د خاشرود مظلوم ولس چېرې ژوند وکړي؟ دوی ورته یو بل د کډې ځای شته چې ولاړ شي که یا ایا د خلک ګرده بار چې دلته څوک مخ پاتې شي. هېڅ نوره خبره او حوصله نه لرم، بس خدای په امان. د دوی پر دې غمیزې افغان حکومت هم خواشیني ښودلې، خو پړه یې پر وسلوالو واچوله او وایي دا ډله د ملکیانو له کورونو د ډال په توګه کار اخلي او بیا د ملکیانو د تلفاتو لامل ګرځي. له نیمروزه ښه لرې د شمال په بلخ ولایت کې د اردو پر یوه رینجر د وسلوالو په برید کې 3 ښځینه سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. مرکزي ولایت غزني کې بیا یوه بانک کارکوونکی په ډزو وژل شوی. که څه هم د افغانانو ورځ او شپه د ویر په خبرونو پیلېږي او پای ته رسېږي، خو هیلې یې له وطنه لرې د سولې خبرو ته دي. ټولې سترګې دوحې ته دي چې د ورباندې یا ورکم خبر به ترې اوري. خو تر دې دمه چې د افغان سولې خبرو 2یم پړاو پیل شوی او د خبرو پر اجنډا لومړني بحثونه شوي، لا د اوربند په تړاو خبرو ته وار نه دی رسېدلی. شازیه حیا، کابل.